د پښتون قومي عدالت جرګې په اړه وروستي جزئیات خبره شول. د جرګې حالت او د خلکو د ګډون په اړه ښه خبرونه خبره شوي. زرګونه خلک د جرګې ډګر ته رسیدلي او زرګونه ور روان دي او د پرونیو وژل شوو ځوانانو د جنازې په اړه هم مهم اعلان شوی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي په جرګه کې د ګډون لپاره زرګونه کسان خیبر ته رسیدلي او نور پر لارو را روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي وایي تر دې دمه زرګونه کسان په خیبر کې د جرګې ډګر ته رسیدلي او نور یې پر لارو دي. دوی دا هم وایي چې د تیرې ورځې د وژل شوو کسانو د جنازې مراسم به نن له ماسپښین وروسته د جرګې په ډګر کې ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړی حنیف پښتین وایي نن د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ چې جرګې ته ایله یوه ورځ پاتې ده له پښتنو سیمو زرګونه کسان خیبر ته رسیدلي او نورې پر لارو دي. هغه وایي زرګونه وګړي پر لارو ځکه پلي را روان دي چې تیره ورځ پاکستاني ځواکونو د ګاډو لارې بندې کړې وې او لا یې هم مخه نیسي. دا رنګه د کوهاټ تونل لاره چې له پرون سهار راهیسې تړل شوې وه لا هم تړلې پاتې ده. ښاغلی پښتین وایي د خیبر جرګې د تیرې ورځې د وژل شوو کسانو جنازه به نن له ماسپښین وروسته په همدې ډګر کې ترسره کیږي چې لسګونه زره کسان به ګډون پکې وکړي. هغه وایي د ټولو پښتنو ارادې لوړې دي او په خبره یې که څومره یې واکمني مخه ونیسي جرګه به کیږي او خپلې موخې ته به رسیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.